کله بادره کې لار جوړول یا کورونه جوړول دا څنګه دي؟ خلک وایي چې دا وقف شوي دي نو کور او لاره به سړی جوړولی شي که نه. مسلمانانو وروڼو د ادیرو حقوق موږ بیان کړي دي. یو مستقل کتاب ما راوړی دی، احکام المقابر فی الکتاب والسنه. زموږ سره کوز پروت د ریاض نه ما راوړی د غوړ جلد کتاب دی. هغه موږ د اول نه اخره پورې مطالعه کړو. موږ دې خبرې ته باید کې رسېدلي یو چې یو ادیره داسې چې هغه شخصي ده، یو سړي ادیره ده، هغه پکې ځان له کرکیله هم کوي او قبرونه هم پکې کني. نو یو طرف ته قبرونه، بل طرف ته د هغه باغچه ده، د هغه پټی دی، د هغه بوساړه پکې ده. نو دا جایز ده ځکه د هغه خپله شخصي پټی دی. یو طرف یې قبرستان دپاره ده او بل طرف ته هغه کرکیله کوي. او یا دا ټول پټی وقف کړی د ادیرې ته خو خپل کور دپاره وقف دی یا د خپل خاص خاندان دپاره. نو په دې کې دا سړی چې کوم ځای ته قبرونه نه دي را رسېدلي، په دې کې ځان له باغچه جوړه کړې ده او ورو ورو قبرونه ورته را روان دي. دې صورت جایزه ده که دا د خپله وقف دی. دویم هغه وقف دی چې هغې ته وقف مشاع وي، وقف لله، د الله دپاره عام وقف کول دي. کوم ادیره چې د یو قوم د کلي د الله دپاره وقف وي، نو په دې وقف ادیره کې ځان له ذاتي روډ ایستل یا ځان له ذاتي لارې پکې جوړول، ځان له پکې مدرسه جوړول، ځان له پکې لښتي ایستل، دا طریقه ناروا ده او دا د مړو په کور کې تصرف کول دي. پښتو کې به دې خبره ځان پوه کړه، لکه څنګه چې زما او ستا کور دی او زما او ستا د کور ځمکه ده. په دې کې چې څوک زموږ د چنه خوا شا کې تصرف کوي نو موږ ورته قاریږو، هغې باندې رپورټ کوو، مشران راولو چې دا زموږ په چنه کې کودایانې کوي یا زموږ په دې پټي کې تصرف کوي. دا مړي هم د دې حقدار دي چې مړو ته کومه علاقه وقف شو چې دا د مړو ادیره ده، نو دا د مړو ځای شو او د مړو جایداد شو، د مړو جاګیر او د هغوی کور شو. نو په دې کې تصرف کول د یو سړي د ذات دپاره چې خپل ذات دپاره سړی پکې تصرف کوي، دا ناروا ده. ذات دپاره به هغې کې بوساړې جوړول، ذات دپاره به هغې کې مدرسه جوړول، ذات دپاره به هغې کې لښته ایستل او د خپل کور دپاره د شخصي ذاتي روډ پکې ایستل، دا ناروا دي.